کومه چې پاتې ده نو 1,20,000 افغانۍ 1,20,000 افغانۍ د ملګرو سره په مشوره د دیوګل درې د چلس سیمې ته راوړی ده چې دا د دیوګل درې وروستی کلی نن تقریبا 8مه ورځ ده د زلزلې خو لا هم دلته د زلزلې هغه ټکانونه اوس هم شته دي او دا خلک هماغه د اولې ورځې په شان هماغه شانه په خطر کې او په ویره کې ژوند کوي یو درز وشو دا کوټه داسې ځغ شو بس لاړه بس مات شو بس یا څو کسان مو پکې پاتې شو ما هم دا یو ډاډ داسې لګېدلی په رب کیلو کې خبرې نشم کولی 4 کسان پکې شهیدان شو 2 جنکۍ دي یوه مې لور ده یو زوی زما نه و د الله مال والله مات الله مال والله واخیست چا چې مرسته کړې خدای دې دواړو جهان سردار کړي ښایسته کړي دواړو جهان نشو کولی خو بس دا د هغوی یوه همدردي وه چې تاسو رالېږل دا بس دی خدای دې کله ټول ړنګ دې څخه خاموشه مازدیګر دې خدایه مور کوي شهید پلار شهید سمحشر دې خدایه کله ټول ړنګ دې څخه خاموشه مازدیګر دې خدایه مور کوي شهید ولې د پدې کې ور څه زخمیان او څه شهیدان او دا کله د سوچ ټول ګډ وډو نو وسم ماغه زلزلہ ده نه ورا پکې سړی معلومه ده نه خزه معلومه ده یو شور او یو زوک او یو ډول یو قیامت د علامونه یو علامه و دغه 3-4 ماشومان صرف یوې مور ته پاتې شوي دي پلار هم شهید شوی دی 2 ورونه هم شهیدان شوي دي د پښه کې شهید شو مور د تاسو پاتې وي اوس ورونه شته دي څوک نه صرف تاسو 3 خويندې پاتې وي جیرا ورا تر ځان مړو دا ورونه پاتې تاسو سره هغه شهیدان شوي هر شهید سمحشر دې خدایه خور کوي وړو وړو سلګو کې د پاپا 3 میاشتو کوچنی ماشوم چې مور شهیده شوې ده دا دې ته پاتې شوې ده دا ماشوم هغې کې پرته وه دا مې ترې راواخیستله دا جوړه وه او د خوله کې لږ شان خاورې او د شا باندې ګټې پرتې وي دغه دا مې په قلار کې زړه مې بس داسې و چې وس مې نو نه کې خو زه الله ته مې صبر کوو ما ستا امانت او تا واخیستو بس تر خاورو لاندې ورور جان دې په ژړا لارې کړي تر خاورو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم درنو لیدونکو د کونړ د غمیزې په کومې مرسته چې موږ سره د جرمني د کولن ځینې ځوانانو ځینې ځوانانو کومه مرسته کړې وه نو په دغه تیره خپرونه کې تاسو ته ویلي وو چې 1,50,000 افغانۍ هم د مزار درې په شوماش کې د خلکو سره مرسته وکړله او دغه کومه چې پاتې ده نو 1,20,000 افغانۍ 1,20,000 افغانۍ د ملګرو سره په مشوره د دیوګل درې د چلس سیمې ته راوړی ده چې دا د دیوګل درې وروستی کلی دی یا خرنی کلی دی او دغلته دغه زلزله کې ډېر زموږ هیوادوال چې دی شهیدان شوي دي زخمیان شوي دي کورونه خو دلته یو هم روغ نشته دی نه پکې د اوسېدو کومه چاره شته دی دغه خلک ټول لاندې په دې پټو کې خیمې والي دی او چا چې دی یو څه کلي چا یو بل څه کلي دي او دغه نن تقریبا 8مه ورځ ده د زلزلې خو لا هم دلته د زلزلې هغه ټکانونه اوس هم شته دي او دا خلک هماغه د اولې ورځې په شان هماغه شانه په خطر کې او په ویره کې ژوند کوي نو دلته مو د اسلامي امارت د مسؤلینو نه ډېره زیاته مننه چې دغه خلک یې راټول کړي دي دلته ورته خیمې لګولې دي او خلکو ته کار اسان کړی دی که دلته څوک راځي او په دې یو کلي ګرځي نو په 2 ورځو 3 ورځو کې دا خلک نشي پیدا کولی نو د دولت مسؤلینو دا ډېر غټ کار کړی دی چې دا خلک یې راټول کړي په خپل مصرف یې ورته خیمې راوړي دلته یې داخلي دی او هر څوک چې راځي دوی ول هغه خپل لیستونه او هغه هر څه ترتیب برابر کړی دی مطلب د مرسته بې ځایه چاته نه رسېږي که څوک د شهید سره مرسته کوي د شهید لیست ورته ورکوي که څوک د زخمي سره مرسته کوي د زخمي لیست ورته ورکوي او که څوک همداسې عام خلکو سره مرسته کوي چې د چا کورونه خراب شوي دي د چا نور څه نقصانات شوي دي د هر یو لیست ورته ورکوي او هر کس ته وایي چې ستا خپله ته به چا سره مرسته کوي نو دلته د 11 تنه دي د شهیدانو وارثین دي
موږ زره دغه کسان را معرفي کړي دي دغه ورونه دلته ولاړ دي نو د دې ټول علاوه موږ ته چې کومه مرسته په نظر کې نیول ده نو دغه یو کس ته په خپل لاس شمارو نو تاسو هم له موږ سره په دغه خپرونه کې پاتې شئ او دغه د مرستې کوونکو دغه حال را سره واورئ یو ځای اجي صاحب ستړی مشي خدای دې بختار شي جوړې خیر اجي صاحب کپلانډو کې راته دغه وی چې څه پیښ شول دغه شپه څومره شهیدان هم د کورنۍ نه ورکړي تاسو بس الله دې قبول کړي په دې سپینه ګیره زیاته خاون نیمه را راوړي په شپې 12 نیمې کو 12 بجې خدای مې غاړه نه باندې خو نه څاپه یو درز وشو د کوټه دې ځل شو بس لاړه بس مات شو بس یا څو کسان مونږ پکې پاتې شو ما دا یو ډاډ داسې لګېدلی په رب کلو کې خبرې نه شم کولی خو چې ستاسو د لحاظه نه تېرېږم دا تشه مې درد کوي دا او یوه زنانه پکې روغه پاتې شوې ده او دا دوه پکې زخمیانې شولې یوه شدیده او څلور کسان پکې شهیدان شو دوه جنکۍ دي یوه مې لور ده یو زوی زما نه و د الله مال والله ماته الله مال والله واخیست دا یو مې نسۍ ده یوه لور ده او یو نسۍ ده دوه مې نسۍ دي او دوه مې مال دی خدای یو شی ټول کور اجي صاحب تا ته بیا پاتې شو نه په خپله هم پاتې شو شته ولې هلکان خو دوه درې نور شته مال دی خدای واړه دي نه زلموټي او خو زړه نه صبرېږي زما کسنونه وه که زړه درد و چې په 40 په پیله شپه زه چې سهار راووتم او دې سرګل ته ټیټ شوم پور راپورې دا مسلمانانو دا لړزه چې مې ولید او داسې دیواګل او مزار په رب کړو نو ما نه خپل ځان پیدا او بغیر شو دا زمونږ یو درد دی یو مونږ د نوم کلمې مسلمانان یو ورور یو زمونږ افسر خو چا نه ګیله کوو الله امر کنه دې بني ادم د لاس وی خدای څومره خیري او څومره په ساعتونه چې اوسه کېدل دي را به جوړ شوی خو الله امر دی دا الله ته جاړو چې یا الله ته نور صبر وکړي بس هر څه چې مې درځولي دا شهیدان زخمیان خدای نور خیر دا دعا به کوو نو پر رب مونږ به خفه شوی کنه زلزلې هم کېږي ډېر زحمتونه رال خو تا زلزله نه وه دا قیامت و مشرانو قیامت دا دنیا اوس مړه ښیي غوړ دا 10 شپې وشوې له ډېرې وشوې دغه حدیثه تېره شول حاجي صاحب دغه زمونږ ورونه دي په جرمني په کولن او ویسن ښارونو کې هغوی خپل لږې لږې روپۍ را جمع کړي دي موږ ته رالیږلي دي چې دغه خلکو سره زمونږ د قمره د وسه کېږي چا چې مرسته کړې خدای دې دواړو جهان سردار کړي ښایسته کړي دواړو جهان نشو کولی خو بس د هغوی همدردي وه چې تاسو رالیږل دا بس دی خدای دې قدر عزت وکړي دا بس دی دا ډېر ښه ده خو به دا وسي دا به پیرزوي درنو لیدونکو نو مازدیګر دی ناوخته دی نه غواړو چې بیا هم خپرونه شپې ته ورسېږي او تورتم کې به خبره څوک هم نه نو غواړو چې د ورځې هم دا مسله ختمه کړو نو درې کسانو هم دلته رانږدې کړل همدې سبا دغه مرسته وکړو بس چې تاسو ته هم پکې معلومات وشي دغه خلک وپېژنئ چې دوی دغه درد احساس کوي وروره ستړی مه شي ستا نوم څه دی او څومره شهیدان دي شوي دي نوم مې ګلنبي دی 4 شهیدان دي او 4 زخمیان دي شدید زخمیان دي او شهید زخمیان په شهیدانو کې څوک شهیدان شوي شهیدانو کې یو مې نیا ده یو مې تره ښځه ده یو مې تره لور ده یو مې تره زوی دی ستا وروره نه یو پلار شهید شوی او یو مې ورور زخمی دی ستا وروره ته په خپله زه خپله زخمی یم یو مې شهید شوی کله ټول رنگ دې خاموش مازدیګر دې خدایا مور کوي شهید پلار شهید سما لیدونکو نو د هر ورور تم چې دی خپل هغه حصه وشمارله 5,000 روپۍ مته ورکړه تاسو ټول ته خپلې روپۍ در ورسېږي و او ما ته هم راورسېږي صحیح الله دې ستاسو غم او درد کم کړي او زمونږ همدغه عمره وسوه چې تاسو دغه مرسته راورسوه او الله دې باقي خیر کړي او الله دې رحم تاسو ته اجر عظیم الله تعالی دې ستاسو وروره ستا نوم څه دی او ستاسو څومره شهیدان شوي دي زما نوم قدیر دی او یو نفر شهید لرو دغه سرکل کې شهید شو او یو نفر په هماغه شپه شهید شو او په هماغه شپه زلزله کې اوله زلزله کې یو نفر کاندي ور هغه شهید شو څه دي
ترز ویم هو مطلب تاسو ټول یو کور کې اوسېږئ او مونږه اصلي کې دلته مسافر و دلته هم کار کا غریبۍ پسې راغلي مونږ هم د شینوارو یو او دلته دیرو تاسو موږ ور د شرکت کلی یو شهید لرم او درې زخمیان پکې لرم شدید زخمیان یو مې ورور دی یو مې مور یو مې وراندار دی او تاسو ورته نږدې شئ نوم مې فرمان الله دی کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ دیواګل دره د چاله د سیرګل د کلي زه یو شهید لرم مور مې شهیده شوې ده او زخمیان کوم لري زخمیان درې زخمیان لرم هغه هم په هسپتال او هغه هم فی الحال په هسپتال کې دی شر دی خدایا کله ټول رنگ د خاموش ما ذکر دی خدایا مور کوي شهید بهر شهید سما او وروره بس دغه زمونږ دغه ورونو مرسته وه چې له هېواده بهر دي خو زړونه یې زمونږ او ستاسو سره دي او دغه مرسته رالېږلې او مونږ تاسو ته تسلیم کور رمضان الله جنتي کړی ولاده تاسو ډېره مننه الله دا پټونه نه ودرېد قاري صاحب که دا راته ووایي چې په دغه پیښه کې ستاسو څومره شهیدان شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم زه مولوی باز محمد د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د درې د دیوګل د چلس د سیرګل کلي کې اوسېدونکی یم دغه شپه باندې چې کله زلزله وشوه زه په دامان کې وم بیا ورور مې زنګ ووایي چې داسې داسې دا زموږ کور سره د مور او یوه مې ورېره وه او یو مې پلار و چې دا د سټې نه تللی دی خو زه به هر حال هغه مې ولېږه چې کله د حادثې نه زه پېښ شم خبره خو لږ اوږدېږي خو زه که ستاسې وخت نه ضایع کېږي چې کله دا خبره وکړله تقریبا د 80 مالونه مې 2 رکعاته مونځ مې وکړ مانځه الله راکړی او الله رانه واخیستل 80 مالونه ختم شو ټول 80 مالونه ختم شو زه هغه ځای نه چې بیا دلته رالو چې د حالات هم ولیده په دې کې ور څه زخمیان او څه شهیدان او دا کله داسې و چې ټول ګډ وډ نو اوس هم هماغسې زلزله ده نه وروره پکې سړی معلومېده نه ښځه معلومېدله یو شور او یو ځواک او یو دوړې یو د قیامت د علامونه یو علامه وه او زه اوس تاسې رالی تاسې زموږ پوښتنه وکړه ستاسې د کور ودان وي چا مال لګولی وي چا جان لګولی وي چا تکلیف ایستلی وي څوک تاسو سره تکلیف شوي دلته راغلی وي د امنیت دپاره د اسلامي امارت کم همکاران وي د دې ټولو نه موږ مننه کوم الله رب کریم دې تاسو ته اجر عظیم درکړي په موږ باندې یو قیامت نه زموږ مالونه پاتې دي نه زموږ کور پاتې دی نه زموږ د پټي باره پاتې ده نه زموږ پیپونه پاتې دي نه ټینکۍ پاتې دی نو دا کم ورونه په افغانستان کې دي او کم ورونه چې په خارج کې دي دا چا چې روپۍ رالېږل دي او چا کومک کړی دی نه مننه کوم موږ هم دا ورته وایو چې زموږ هر څه ګډوډ شوی دی نور هم باید موږ سره کومک وکړي او له تاسې نه مننه تاسې تکلیف شولی کور هم ودان الله ښاد او آباد لره قاري صاحب دا راته ووایي چې څوک ستاسو شهیدان شوي دي زموږ بیا پلار یو ژوندی الله ویست تقریبا خلک لاړل د مینې وسپړېدله پلار مې اوس د ستامه کې پروت دی خو فعلا د مرګ نه بچ دی 4 غنټې بعد ویست یوه مې مور شهیده شوه او بل مې ورېره ده تقریبا په دې سر کې یو 40 ټکان یې خوړلی دی خو هغه لږ داسې سخته ده بس دعا کوو چې الله دې روغ کړي امین صرف مور هم شهیده شوې او صرف مور هم شهیده شوې ده بس الله دې هغه ته جنت کور رمضان د تاسې نه مننه زما نوم احمد باز صافی دی د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ د لامکندې سیمې اوسېدونکی یم او زما په دې پېښه کې په دې زلزله کې چې دی یو وراره مې شهید شوی دی او زه په کور کې نه وم دغه شپه باندې لږ جدا وم کله چې د شپې دا زلزله وشوه یو جړق وشو یکدم نه او چغې شوې ماشومان هم چغې کړې زنانه هم چغې کړې زه د کوټې نه راووتم تقریبا 2م چت کې زما کوټه وه زه په اشدار باندې ووتم یو ماشوم مې ځان سره بچ کړ ومې ژغور بیا چې زه بار ته راووتم نو ورور زنګ مې راغی ما ته ویل چې کوټه کې ایسار یم او بچي مې هم هلاک شو زه هم هلاک شوم راشه زه چې بیا رالم خو زه خلک نږدې و نږدې ګاونډ کې خلک و هغه را رسېدلي وو د نورې را ایستلي وو تقریبا 11 زخمیانو او یو د وراره چې موږ د شهید شوی نن تقریبا 2 ساعته وروسته پیدا کړه او شهید شوی ستاسو مرسي ستاسو زه د بدګوړ اوسېدونکی د دیوګل درې اوسېدونکی یم دلته او بره غونډۍ کې اوسېږم زما کور ویجاړ شوی دی او یو مې ښځه شهیده شوې ده یو مې لور شهیده شوې ده او 4 زخمیان لرو او زخمیان مې راوستي دي ماشومان دي واړه یو دغه کړي دي راغلي دي خیمه کې دلته دي تداوي شوې ده او الله تاسو له اجر درکړي الله تاسو نه ډېر دغه وکړي چې دومره تاسو تکلیف ایستلی زموږ په دې سختو کې او په دې تکلیف کې تاسو موږ سره شرکت کړی دی الله تاسو له اجر درکړي
امین چې دا مرسته کول د الله د سره کور مدان تاسو نه مننه کوو چې د سخت حالات کې راغلی موږ سره ملاسنیوي وکړو زموږ په دردمند شوي او خصوصا له هغه ورونو چې هغه په خارج کې دي او دا زموږ درد یې نږدې نه دی محسوس کړی خو بیا هم هلته چې یا د نټ په ذریعه خبر شوي دي او یا د خپلوانو په واسطه خبر شوي دي او موږ ته او چې هغې رسیدګي نه شوه کولی مالي کومک یې موږ سره ډېره مننتي کوو تاسو نه ډېره مننه کوو چې په دې سختو لارو باندې همدا اوس هم زلزله ده که تاسو غوږ کېدئ د زلزلې هغه ټکا محسوسېږي او تاسو راغلی د سختو حالاتو کې په دې تیږو او د غرونو کې موږ ته هم ځان راورساو تاسو نه یو جهان مننه کور هم ودان تر خاورو لاندې ورور جان دې په ژړا لارې کړي درنو لیدونکو نو څومره چې پسې مخکې ځو بس غمونه دي او دردونه دي دغه 3-4 ماشومان صرف یوې مور ته پاتې شوي دي پلار هم شهید شوی دی او 2 ورونه هم شهیدان شوي دي بس دغه یوې کونډې مور ته بس په دغه کې دغه 3 ماشومان پاتې دي نورو ته بس د کور کم هلک هم نشته دی یا سړی نشته دی چې د دې سرپرستي په غاړه واخلي بچې څنګه پلار دې په کې شهید شو مور دې تاسو پاتې وي بس ورونه شته دی څوک نه صرف تاسو 3 خويندې پاتې وي موږ څلور خويندې وي دا څلور روانې وي تاسو خدای 3 خويندې وي که نه 3 خدا 3 خويندې وي هغه شپه باندې زلزله کې تاسو هم کور کې ایسار شوي وي که نه راوتي وي ایسار شوي تاسو چې راوتلې پلار هم شهید شوی کلي خلکو راویستو لیدونکو نو دغه ماشومان دي لا په دې هم نه پوهېږي چې د پلار مینه څه ته وي او پلار څه ته وي که نه بس صرف ماشومان دي په دې پوهېږي چې پلار مې شهید شوی دی که نه دلته یو تره ولاړ دی غواړو د سره مې لنډې خبرې وکړو امیر صاحب ډېره سخته ده ډېره صبر کول که دغه باندې ته راته لږ وغږېږي چې دغه پیښه کې موږ ورځ شپې 12 بجې وې چې راغلو تره زامن مړه وو او د ورونه پټ تاسو چې راغلئ هغه شهیدان شوي صبر وکړئ الله ته صبر وکړئ الله به هر څه ښه کړي تاسو چې راغلئ هغه خاورو لاندې شوي ورځ 11 بجې خلکو ایستل ورځ 11 بجې ټول شهیدان شوي ټول شهیدان شوي بس رب دې تاسو له صبر درکړي الله دې عزت جنتونه ورکړي خیر به کور رمضان او بس دا طرفه د انسانانو طرفه څه نه بس الله طرف ودان تر خاورو لاندې ورور جان دې په ژړا لارې کړي ترې راتاو شوی د غمونو سمندر دې خدای دغه یو ورور سره چې مونږ کومه مرسته وکړله هغه وایي چې زه خو د کور سرپرست یم یا مې ورونه شهید شوي دي یا مې پلار شهید شوی دی خو د دې هېڅوک نشته د هغه خپلو پیسو نه 500 روپۍ راواخیستله چې دا هم زما د طرف دی دا وخت دا هم ستاسو شو رب دې باقي رحم وکړي او رب دې باقي په موږ باندې دغه د زلزلو ټکانونه ودرې 15 دقیقې 10 دقیقې دلته اوس هم د زلزلو هغه سخت ټکانونه لا شته دي درنو لیدونکو نو دغه ورور سره مې مرسته وکړه داسې راتېرېدلو ویله چې کډه مې شهیده شوې ده ویې لور مې شهیده شوې ده دغه د 3 میاشتو یو کوچنی ماشومه ورسره پاتې شوې ده او دغه د 4-5 یا 6 لورګانو پلار دی مېرمن هم ته شهیده شوې ده او غټه لور هم ته شهیده شوې ده دا د ټول سرپرستي بس د یو سپین ږیري ته ورپاتې ده که واخلې شوده یا څه شی هغه د دې به په یا دومره وس راځي یا نه د 3 میاشتو کوچنی ماشومه چې مور یې شهیده شوې ده دا دې ته پاتې شوې ده دا څنګه ته چې ورغلې دا بس زه چې کله 12 بجې وي چې کله دا زلزله وشوله او په دغه صحنه کې زه ودوم چې راپاڅېدلم نو همداسې مې منډه کړه کور طرف ته چې منډه مې کړه نو کور اوار پروت و او څه شی راته نه معلومې دوړه وه او لرګو ډېرۍ پرتې وي او انسانان پکې لاندې وو او په دغه ماشومانو سورې والې په دې ګټو کې چې موږ دغه 3 ماشومان مې راویستله د خاورو نه او څه مې دې پلک او د یوه لور چې
چغې وه دا د خاورو نه لاندې وتې وه او سورې والي خو په سورو کې توان مې ولید چې راایستلې مې سورو کې مې داسې رانه شهیده شوله هغه کومه شهیده شوله او اوس مې نه کړې چې راایستلې مې دننه په ګټو کې پرته وه او دغه کوټه ورېدلې ټول کور تللی دی وران جاړ غونډ هر څه پراته دي تر څومره وخت ته چغې والي او چغې تقریبا داسې یو ګنټه چغې والي خو څوک مرستې څوک نه و چې رارسېدلي وي او بس هغه ماشومان دا نور ماري او مور چې هغه هم پرته وه هغې باندې بش پروت و هغه شهیده شوې وه او هغه مې بس هغه مې پرېښوسته خو د نور کوښښ مې کوو چې دا نه مړه نه شي هغه مې شهیده شوې وه هغې کیسه نه وه او دا نور چې و بس دا خواره مې د خاورو راویستل او بس غاړې ته مې کړه او نور هم زلزله وه مغسات زله وه او ډېر دغې ختم شو او لږ مغسې وه او دا ماشوم یې هغې کې پرته وه دا مې ترې راواخیستله دا جوړه وه او د خوله کې لږ خاورې او د شا باندې ګټې پرتې دي دقه او دا مې ترې راواخیستله بس مور شهید شوه دا خواته پرته بس هغې به د اجل راغلی و د دې به اجل نه و دی به پوره نه و بس دا مې ترې د بچي څوک یوه چغه نه شي یو چې بس هغه وخت کې بس چغې والې بس وس مې نه کړې چې رااخیستې مې او ګاونډیان هم داسې و چې شپه وه تورته هم و څوک رارسېدی هم نه شو هر سړي باندې خپل غم و ما نه شاته د بل ګاونډي و هغه زوی په دغه کې لاندې وتی و هغه بس چغې والې او نور ماشومان هم لاندې و یو کس هغه هم بار ته راوتی و بیا د لامکندې نه لرې ځای نه چغه راغله او یوه بجه و چې هلته نه خلک راورسېدل او بس دا خلک یې دا کړه او د دې سړي پلار چې و زما په ځای کې شهید شو او هغه سهار اذانه ته مونږ راویسته چې شهید شوی خاورو هم راویسته دغه یو ساعت نه پس چې کله ماشوم یې اواز په قلار کې زړه مې بس داسې و چې وس مې نه کړ خو الله ته مې صبر کوو ما ستا امانت او تا واخیسته بس مزق ډېره سخته ده چې بچی درته چغې وایي او ستا وس نه کېږي بس نورې غټې غټې تیږې پرې را روانې وې بس لاس مې ورته نیولی خو بس ځان مې هغه مې بچ کولو زه دې مړ شم خو دا هغه بس هغې کیسه لاندې وته هماغه کوټه نورې تیږې را روانې بس بیا دې څه وخت راویستل هغه مې بیا وروسته راویستله بس دا نور ماشومان چې مې ځای ته ورسول بس د هغې پسې بیا رالو بیا یو کس را سره بل و بیا هم راویستل هغې ځای نه بس شهیده شوې وه بس رب دې تاسو له صبر درکړي امین الله تاسو له اجر درکړي او چې موږ سره هم دا غم شریک او په دې باندې موږ خوشحاله یو او الله دې باقي خیر پېښ کړي او ټول مسلمانان دې الله پاک نور داسې غمونه نه وساتي دا 1000 روپۍ زموږ د طرفه دې ماشوم ته دې له به پېښېدو واخله ځکه دا د نور خوراک ده مور کوي شهید پلار شهید سمه شر دی خدایا کله ټول رنگ دې خاموش ما ذکر دی خدایا مور کوي شهید پلار شهید سمه شر دی خدایا